کله چې په ژوند کې له کومې ستونزې سره مخامخ کېدئ، کله چې په ژوند کې کوم سختي در باندې راتلله، ځان مو داسې احساساوه چې هیڅ مرستندوی نه لرئ، هیڅوک مو ملاتړ نشي کولی، د دومره خلکو په منځ کې یوازې یاست، هغه کار وکړئ چې ابراهیم علیه السلام وکړ. کله چې د هغه خلکو د اور ته وغورځاوه، پلار یې ولاړو، نور خپل خپلوان ټول قوم او خیش یې ولاړو، خدای د ټولو په منځ کې ځان یوازې حس کړ او یوازې په الله تعالی توکل وکړ او د مفسرینو په وینا دا دعا یې وویله: حسبنا الله ونعم الوکیل. دا همغه دعا ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د غزوې پر مهال کوم چا خبر راوړ چې مشرکینو یوه لویه ډله جوړه کړې ده او یو لوی پوځ یې تیار کړی چې تاسې پرې له منځه یوسي، د ځینو مسلمانانو په زړونو کې ویره خپره شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سپارښتنه وکړه چې همدغه دعا تکرار وایي چې حسبنا الله ونعم الوکیل. کله چې دغه دعا دوی ویله، الله سبحانه وتعالی یې دعا قبوله کړه. قرآن کریم په هغه آیت کې چې همدغه دعا چې پکې راغلی د دې آیت وروستي آیت ورپسې آیت کې راځي چې الله سبحانه وتعالی ورته سملاسي ځواب ورکړی: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. کله چې دوی دغه دعا وویله، الله پاک وایي چې دوی راستانه شو پرته له دې چې دوی ته کوم تکلیف یا ضرر ورسیږي، او د الله په فضل او د الله پاک په نعمتونو سره دوی بیرته راستانه شول او دوی د الله پاک رضا وغوښتله، د الله پاک خوشحالي هم ترلاسه کړله، د الله پاک رضا هم ترلاسه کړه، په غزوه کې بریالي هم شو او بیرته بدون د کوم ضرر او تکلیف نه راستانه شول. نو که موږ او تاسې هم په ژوند کې له سختیو سره مخ کیږو، همدغه دعا باید ووایو، همدغه دعا همیشه وایي. څنګه چې ابراهیم علیه السلام بچ کړی دی له اوره، څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو ملاتړ کړی دی په غزوه کې، همداسې به زموږ او ستاسې ملاتړ هم کوي. کله چې ستونزو سره مخ کیږو، کله چې ژوند کې ناخوالې او ستونزې موږ راچاپېر کوي، الله پاک ته پناه وروړئ، په دغه دعا باندې مرسته غواړئ چې حسبنا الله ونعم الوکیل. سلام علیکم.